په لړزېدلي سیاسي کړکېچ کې د افغانستان په ژبه خوږ او حقیقت کې د خپلو ګټو په لټه کې هیواد روسیه له افغانستان سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د جوړښت ټټر وهي. تازه د روسیې د سفارت مرستیال انتوني لاروف وایي چې روسیه له افغانستان سره پراخي اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي. موږ په دې سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ یو او خپلو بشردوستانه مرستو ته ادامه ورکوو. په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتونکي یو او غواړو له افغانستان سره ښې اړیکې ولرو. په اقتصادي او سیاسي برخه کې به د اړیکو د پراختیا لپاره کار کوو. په ورته وخت کې اسلامي امارت د روسیې لخوا دا یو نیک اقدام ګڼي او زیاتوي د هیواد د پرمختګ لپاره پراخو اړیکو ته اړتیا لري. اسلامي امارت خو پالیسي او موقف دا رسي له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی ده، د اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، ډیپلوماتیکه عرصه کې، په ټولو هغو برخو کې چې یو سالم پرمختګ رامنځته کولی شي او ستونزې حل کولی شي. اسلامي امارت ورته د خپلو ملي منافعو په نظر کې نیولو سره اماده ده او دا ښه ګام ده. د سیاست لړګره د نظر خاوندان د روسیې اوسنی سیاست ته د منفي عینکو څخه ګوري او وایي یو شمېر هیوادونه په لوی لاس افغانستان له غرب سره په ټکر کې راولي. دوی د امریکا سره پر اړیکو ټینګار کوي او د غرب پر وړاندې د روسیې نږدېوالی اندېښمنونکي ګڼي. بله، روسان، چینایان، ایرانیان ډېر علاقمند دي چې د افغانستان سره خپل رابطه برقرار کړي. افغانستان د غربي نړۍ څخه په متضاد حالت کې قرار ورکړي. اما یو شی چې جوته د هغه دا ده چې که دا کار طالبان وکړي دا به د طالبانو یو استراتیژیکي اشتباه اوسي. دلیل دا دی چې دا ملکونه هیڅ وخت د غربي ملکو بدیل نشي کېدلی. یو شمېر نور بیا وایي په دې مسله کې د افغانستان ملي ګټو پر بنسټ د اسلامي امارت په بېطرفه سیاست ټینګار کوي تر څو یو ځل بیا د یوې سړې جګړې ښکار نه سو. د روسیې هیواد چې کوم اعلان کړی چې د افغانستان سره خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخوي دا یوه ډېره ښه خبره ده، خو موږ باید متوجه اوسیږو چې غربیان په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات هم خپل تمایل لري او هغوی نه غواړي چې موږ یوازې د روسیې او چین یا له ایران سره نږدېوالی ولرو. نو دې ته اړتیا ده چې زموږ چارواکي د خپلو ملي منافعو په بنسټ ډېر یو بېطرفانه سیاست ولوبوي تر هغو موږ د دوی د سړې جګړې ښکار نه سو او هر څه موږ د خپل هیواد په ګټه وکاروو. دا په داسې مهال ده چې روسیه پر اوکراین تر برید وروسته له کلکو اقتصادي بندیزونو سره مخ سوه او اوس مهال یې د سیمې هیوادونو ته د ښو اړیکو مخه کړې ده.